یو سپین ږیري بابا او یو تعویذګر ولې د خپلې لمسۍ سره داسې کار وکړ؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. په یو کلي کې یو بوډا او یو ښایسته لمسۍ اوسېده چې غونډ خاندان یې په یو انتحاري کې مړ شوی و. یعنې د دوی ټوله کورنۍ په یو بمبار یا هم په جنګ کې ختمه شوې وه. تنها په کور کې یوه لمسۍ او یو بابا پاتې و چې لمسۍ یې ډېره ښکلې او ډېره ښایسته وه. د دې لمسۍ په سر باندې څو جنیات یا پیریان ناست وو چې د ډېر ښایست له وجې یې پیریان هم پې عاشقان شوي وو. د دې لپاره چې د خپلې لمسۍ علاج وکړي، د یو کلي لرې ملا ته یې خپله لمسۍ بوتله چې ډېر مشهوره ملا و. په دې ملا باندې ډېر خلک بدګمانه وو، خو هېچا پرې ثبوت نه و پیدا کړی. بابا هم سمدستي خپله لمسۍ دې ملا ته بوتله او د چا څخه یې ادرس واخیست. بابا هم خبر و چې دا سړی خو دا کارونه کوي، خو باید زه د دې کار باندې دا ثبوت هم پیدا کړم. کله یې چې خپله لمسۍ د دې تعویذ لپاره وروسته تر څو تعویذ ورته وکړي او سپین ږیری هم په دې ځان پوه کړي چې آیا رښتیا هم دا تعویذګر ملا هم دا کارونه کوي که نه کوي. خپله لمسۍ یې ورته پرېښوده او دی د باندې ورڅخه راووت. د دروازې شاته ودرېد. کله چې وګوري چې دا بابا د لمسۍ سره دغه تعویذګر څه کوي، په خپله یې د دروازې شاته راکتل. ګوري چې لمسۍ ته یې رانږدې شو تعویذګر. د لمسۍ لوپټه یا ټیکری ترې لرې کړ او په دروغو یې صورتونه او یا هم د الله نومونه شروع کړل او الله الله یې ویل. بابا هم په سترګو لیدل او هم اورېدل. کله چې ملا د بابا د لمسۍ ته رانږدې شو تر څو بد ګټه ترې واخلي، بابا هم یکدم ورباندې راننوت او دا یې په رنګو لاس سره ونیو. یعنې په هغه کار باندې چې ده سوچ او فکر کوو او شک یې درلوده، هغه کار باندې دی ګیر کړ او د کلي خلکو ته یې وسپاره. د دې ویډیو مطلب دا چې دی ګران لیدونکو او ګران اورېدونکو چې هېڅکله هم په چا باندې اعتبار مه کوئ، ځکه د نن سبا ملایان خو د هغه ملایانو کوم چې د جنت وارثان دي د هغو ټولو نومونه وشرمول او په دروغو پټکۍ او په لونګۍ تړلو باندې یې ځان شیخ الحدیث جوړ کړی وي او ډېر غلط کارونه کوي. هېڅکله هم چې کله هم ستاسو کور کې داسې تکلیف پیدا کېده تر څو مو په ټول کلي کې تاسو سم تحقیق نه وي کړی او هغه ملا چې تاسو ته کوم غلط تعویذونه یعنې کوډې کوي هېڅکله هم مه ورځئ. اول ښه سوچ او فکر کوئ او بیا دغه کار کوئ. لومړی خو تاسو هېڅکله هم کوډې او تعویذونه مه کوئ، ځکه کوډې او تعویذونه یا هم هغه غلط کارونه چې تاسو یې کوئ کتاب کې هېڅکله جایز نه دي او دا ناروا کارونه دي. د دې ناروا کارونو څخه هیله کوم هغه خلک چې کوي ډډه وکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.